قدرمن لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. سعودي له پاکستان سره 3 میلیارډه ډالر مرسته کوي. سعودي عربستان په یو داسې وخت کې له پاکستان سره د مرستې اعلان کړی دی چې د ریاض حکومت او واشنگټن ترمنځ اړیکې هم یو څه خړې شوې دي. سعودي عربستان پریکړه کړې ده چې د پاکستان په اصطلاح ناروغ اقتصاد د بیا رغولو لپاره 3 میلیارډه ډالر مرسته وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان چارواکو تایید کړی چې د سعودي له مرستو سره به د انرژۍ د تامین او په ځنډ سره د پورونو د ادا کولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر فواد چودھری د شپې ناوخته په یو ټویټ کې د سعودي عربستان دغه مرستې د پاکستان د مخ پر ځوړند اقتصاد د بیا راژوندي کولو مترادف بللی دی. فواد چودھری د بیړني خبر په ورکولو سره وویل چې له دغو پیسو سره به د مرکزي بانک مخ پر کمیدو زیرمې مستحکم او باثباته کړای شي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر زیاته کړه چې د ریاض حکومت باندې نفتي تولیداتو د تمویل په برخه کې هم له پاکستان سره مرستې وکړي. د پاکستاني چارواکو په حواله په دې توګه به د اسلام آباد حکومت وکولی شي د نړیوال مالي صندوق د پورونو موجوده مالي بستې د ادا کولو بهیر چې تر 2023 کاله پورې باید ادا کړای شي تر ټاکلې شوې نیټې او مایعات پورې په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. همدارنګه پاکستان کې د انرژۍ تامینولو کړکېچ د کنټرول لپاره د سعودي حکومت اسلام آباد ته د 1.2 میلیارډه ډالرو په ارزښت د اومو تیلو او پترولي تولیداتو د ورکولو خبره کړې چې پیسې به یې په د یو کال په ځنډ سره ورکول کیږي. ویل شوی چې سعودي عربستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستي سفر پر مهال دغه تړون نهایي شوی و. د سیمه ییزو رسنیو په حواله په مالي چارو کې د لومړي وزیر سلاکار شوکت ترین او د انرژۍ وزیر حماد اظهر به د چهارشنبې په ورځ د دغه تړون نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د سعودي عربستان سره دغه تړون ته د پاکستان په اصطلاح ناروغ اقتصاد د بیا پر پښو درولو په برخه کې د یو لوی پرمختګ په سترګه کتل کیږي. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان په 2018 میلادي کال کې هم د پاکستان لپاره د یو همداسې بستې اعلان کړی و، خو ترکیې او ملیزیا ته د پاکستان د نږدې کېدو له کبله د ریاض حکومت له دې موافقې څخه پر شا شوی و. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.